ورتل القرآن ترتيلا او جدا جدا الولا قرآن پا جدا جدا الوستو سرا یا صفا الولا قرآن پا صفا الوستو سرا ورتل القرآن ترتيلا. دی جملے سرا دی آیت سرا بلک تفصیل وکو. دی سا مطلب دی قرآن جدا جدا الولا او صفا الولا نو د دې یو څو مطلبونه دي. اولنی مطلب دا دی چې پارام الولا چې قرآن وایي نو په تیزه یې مه وایه. دا بس کسان شروع کی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ته مقابله کی نه قرآن به رو رو وایي او سوچ به کېږي رو رو به وایي او څه به کې سوچ به کې. دا اول د دې مطلب دی ورتل القرآن ترتیلا رو رو به وایي الحمد لله رب العالمين ودي وسره دا دي سوي او بل سوي الحمد لله رب العالمين دا وش عندي اسمك اسمان فرقت. دا ولنه چې کوم پارامي وي دیو بګي سوچون کې او دا هر ټکی سره د انسان ذهن دی ټکی ته ځي معنی ته ځي هغه ترجمه ته ځي هغه تفسیر ته ځي. رسول صلی الله علیه وسلم وبارك تپوسو شو د حفصه رضی الله عنها نه د رسول سم بیبي وی هغه څنګه تلاوت کو ورته وکانه يقرأ بالسوره فيرتلها. رسول سم به کله کله سورت شروع کو منځ کې نورو به وي حتى تكون اطول منها تر دې چې یو سورت په دې قران کې دغه سورت نه وګدو خو د دې رورو لستو د لاس د سورت بداغې نه وګد شو. پس مسلم کې د حدیث سلمة رضی الله عنها پس کسان رالو د رسول الله د منځه او د قرات تپوسی وکړو فاذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. رسول الله چې تلاوت کو د واضحه یو ټکی به د رسول الله تلاوت واضحه. امام ترمذی دا روایت راوړي. نه اولنې مطلب څه شو قران په آرام ویل او باغې کې څه کول سوچ کول او دا سوچ کول دا غټه خبره ده. ګوره افلا يتدبرون القرآن الله اذا خلق کول په قران کې سوچ نه کوي على قلوبنا اقفالها کنه دي زړه ته تعلیب رتی دا خبره ده بل نه زړه ته تعلیب رتی. دا قران ګوره دې بار نه دی تعویز کې واچو یې ګاډي په سجبوړي کې ده یا دا باز کې څنګه جمعه ترای شي صرف راوړي خوري کې به کې یا باز کې سره شي په قرآن چې ته قرآن پروتي برابرې صحیح ده. دا د دې نه موږ انکار نه کړی خو ته پوښتنه کوي په دې پوېږي نه بلکې تلاوت ولا نه ورځي. ډېر افسوس خبره ده. ګورې زمونږ پښتانه سپینګیری شو سپینګیری قرآن ویل ورګره نه ورسي. دا باز به زمانه خپش یره دې شیخ بل څه کوي پښتنو بسلیږي نزوس په دې کې څه وایم په دروغ سب صفاتو کوم چې نه تاسو ډېر تکړه په قرآن کې الله مانه ته پوښتنه کوي ته ولې قوم صفات په دروغ کو. دا خبر زما غلط ده کې سید چې سپینګیرو لم قرآن نه ورځي سپینګیرو قرآن نه ورځي شپېته کاله او یا کاله په اسلام کې تیر کې قرآن نه ورځي. دی الله له څه جواب ورکړي. موږ دا ویل چې قرآن یاد کا موږ دا ویل چې تفسیر زده کې یو غټ عالم نه ځان نه جوړ کا موږ دا وایو چې تلاوت کولای شي وینه تلاوت یې نشم کولای. دی الله له څه جواب ورکړي. نو قرآن په آرام ویل او باغی کې سوچ کول دا د آیت اولنی مطلب دی. دایم مطلب دی چې هر آیت چې وې نو باغی به ودرېږي. سلمة رضی الله عنها وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقطع قراءته آية آية. رسول الله په آیت باندې ودرېدو څنګه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دې د رسول الله تلاوت دا قرآن نازل شوی باغره عام چې کله دغه امتی تلاوت کې خو غواړي سره د ټول عمر لګي زوته ناس چې هغه وایي چې څومره بخو او بیا په دې طریقه باندې سرور نه هر آیت سره به ودرېږي. بل دا چې کم ټکي درخ کودو یې خبره کاږي. انس رضی الله عنه بس کسان رلو وی د رسول الله تلاوت څنګه هغه ته كانت مدا کم ټکي به درخ کودو رسول الله برخ کودو او يبي ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم
يمد بسم الله ثم الرحمن ثم الرحيم صحيح بخاري کې دا حدیث څنګه به راخ کودو بسم الله الله برسول سم جراح کولای الرحمن الرحيم الرحيم لا یا به یې راخ کو نو قران چې وین کم حرف دي سي چې راخ کو دوی الته راکای ورتل القرآن ترتيلا كدنا دام دي چې आवाज بخوګ راو باسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن په صحیح بخاری کې دا حدیث دی ویا غسړې په من کې نه چې په قرآن باندې خپل आवाज نه خوګي قرآن بخوګ आवाज کې د خوګ आवाज ځان له اثري او چې ساده وي د دې اثر نه دومره کله خپل نه سړې وي او قبل شو کېوري زه به تاسو ته د مثال د پاره یو آیت ویما ساده وځي خو غوځ کې تاسو خپل په توري څه فرق پکې بس کې سمې فرق پکې نشته قرآن ویل وایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته دا به ساده وځي کې ما وی سیده چې تلفظ سیو نور تلاوت برابرو خو دې خو غوځان لا سری كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته دا زړه کوزي کیدنه ولا لازم چې خو غوډ انسان زړه کوزي قرآن به سرو کې غونه به ذکر اذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا د دې تلاوت سره ایمان ډیری خاصه مولوی سره نه چې مولوی وایي الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة حدیث سره ایمان دي هغه ایمان دي کم نشي نه زیاتې ده پرې زیاتې دوه توړې فلانه امام دې تکړه دي سکه تراوی شل رکعات چې نه په لسمنټ کې کوي ندی تلاوت سره بستا چې سب پتا باندې اثر شي سبب قرآن سره شوق پیدا شي نیو مطلب دا دی چې आवाज به خوږه په دې قرآن باندې او دا اوس د فائدې لپاره ستې چې غلو به بګینه کوي غلو څه مطلب دی لکه نن سبا چې د قاریان کم کې خاص کړه د مصر د قاریان دی بیا زمونږ د قاریانو کې بس دغوی بل روان دي دي ته غلو وي امام ابن القیم رحمه الله خپل کتاب اغاثه اللهفان کې وی دی باز با دیسی تلاوت کوي چې د مری د رګونه ویرو پړسي او د سترګې ویروځي او د مخ به سور شوی ته به چې د الټي کوي دا خو طریقه نه تاسو به دې کې د مصر قاریان او د جو سره رقیق او د کی او د وی په یو ساکي سوره فاتحه وي موږ د رسول سم طریقه ذکر کړل چې هغه بار آیت ودریدون دس د چې په یو ساکي سوره فاتحه وي د کمال کو اس کمال نه کړي نو دا غلو د قرآن کې د جزاني سور کړي او شین کړي په یو غوږی جره لاس خو دې به دا لاس دې مخې ته کوي شاته کوي چې आवाज پکې بدلی او دغه کس به ورشي چې ډېر خو قرآن او عقیده ته بوزي عقیده وته نه معلوم عمل خو ښکاری اکثر به دې څه بویني چې ګیره برید ونه نه دی عملی او دا یو قارینه به ته پوس کوي استاد आवाज ډېر ښکلی دا ولي ناغه مصری قاریو ناغوی چې الله دې دا غډمې نوم نالمه وی الله دې غپلانی ډمه وبخ زما دا غي سندري ډېر خوخي هغه سندري به ورېدی مانه دا غي سره زما आवाज هغه به چې مصدر شو زه هغه تر ازمای لګي دا هو د قرآن کده په یو ساکه د ټول قرآن ختم کی څه مطلب دی عمل پکار دی نه پدې کې به غلو نه کې دا نن سبا چې کوم تجوید ویل کېږي تجوید دا لازم نه دی خو دا ښه طریقه ده دا ښه طریقه پدې کې غلو کول چې دا لازم دي چې کو دا بل نه اصل مطلب څه دی الفاظ صحیح وباسه قرآن په آرام وای په خوږ आवाज سره وای ځان به پوه کوه او بس خبره ختم شو نو دا نن سبا چې کوم خبره ده غلو ده یو حدیث کې راځي امام حاکم راوړی او په نورو کتابونو کې مشته
چې د قیامت ته نږدې کېدو یو نښه دا ده چې علما به کم شي او قاریان به ډېر شي. یو حدیث کې دا راځي چې د قیامت یو نښه دا ده چې قاریان به ډېر شي او تنطع به کوي، غلو به کوي د قرآن په لوستو کې، او عمل والا به نه وي. رسول صلی الله علیه وسلم د مرۍ نه که د قرآن نه کوزي. زموږ دې وخت وګوره علما کم شوي دي. په روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي داسې وخت به راشي چې خطیبان به ډېر شي، خو علما او عاملان خلک دا به کم شي. نن سبا فن خطابت ډېرو خلکو ته معلوم دی، خو علم او عمل دا به نن سبا ته به ډېر کم ځایونو کې ښکاره کېږي. نه صرف دا مقصد نه چې ما قرآن یاد کړ خبره ختمه شوه او بیا زه د عبدالباسط په آواز کې یم یا زه د منشاوي په آواز کې یم یا زه د حسري په آواز کې لګیا یم. صرف دا نه ده، په دې باندې عمل پکار دی. یو سړی د آواز یې خوږ نه دی، په قرآن عمل کوي، دا ډېر اوچت انسان دی. د هغې نه ډېر اوچت دی چې په خوږ آواز کوي خو عمل یې پرې نشته. الله دې موږ له په دې قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي.